ناوقت شب گذشته رژیم نظامی پاکستان بار دیگر بر خاک افغانستان تعرض کرد و این بار نیز ولایت‌های پکتیکا، پکتیا و کنر را مورد حمله‌های شدید هوایی قرار داد. د پاکستان متجاوز پوځي رژیم تېره شپه یو ځل بیا په پکتیا، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې د عامو ولسي خلکو کورونه په نښه کړل. په دې وحشیانه بریدونو او بمبار کې د ښځو او ماشومانو په شمول تر دې مهاله 16 تنه په شهادت رسېدلي او 143 تنه کلیوال ټپیان شوي دي او 3 بابه کورونه هم په بشپړه توګه ویجاړ شوي. د دې ترڅنګ خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي. در نخست ولایت پکتیا ولسوالی سمکنه قریه مندوخیل توسط جنگنده های رژیم نظامی پاکستان بمباران می شود و خانه های ملکی آماج قرار می گیرد. در این حمله یک فرد کهنسال و یک کودک جان خود را از دست می دهند و دیگر اعضای خانواده زخمی می شوند. چند زد 12 بجو چلډرن حمله وشوه او مونږ د کومک لپاره هغه ځای ته ورسېدو. نور ملګري را سره وکنه مونږ څنګه سپین ګیرو او زنانه او هغه مې ایستل او زه خپله یو دوه سپین ګیري اوسه پخوا عمر خلک یو زه و چې هغه سپین ګیره و تر خاورې لاندې و هغه مې راوباسه چې دا مې بیا هم برید وشو. پس از این حمله باشندگان محل برای کمک رسانی به جانباختگان و زخمیان به محل رویداد می آیند و رژیم نظامی پاکستان آنان را نیز مورد حمله قرار می دهد. این بار 28 تن کشته و 158 تن دیگر زخمی می شوند. چند بار بمبار شد؟ تقریبا اول یو ځلې بمبار کیږي کور هم دغه دوباره چې خلک بیرته د سیمې خلک راځي دلته د دوی د ژغورلو دپاره د همکارۍ او د مرستې دپاره بیرته دلته بیا تیاره راګرځي بیرته په همدغه خلکو باندې بیرته همدغه ژغورلو خلکو ټیمونو باندې. مروت نام دارد، از بستگان قربانیان است. 5 تن از اعضای خانواده اش در حمله شب گذشته رژیم نظامی کشته و زخمی شدند. نور د ویلو څه توان نه لرم چې زه داسې تشریح وکړم که نه، نو د نړیوال نه زموږ دا غوښتنه ده چې دوی د سره د پاکستان فوج سره په کلکه دا وغندي، په کلکه یې غوښتنه وکړي، په کلکه یې ځواب ورکړي چې مقصد تاسې داسې ولې وحشانه عمل نه کوئ. پس از آن رژیم نظامی پاکستان ولایت پکتیکا ولسوالی گیان قریب الوست را هدف قرار می‌دهد و خانه‌های ملکی را بمباران می‌کند. بر اساس آمار و ارقام 6 تن که بیشتر آن زنان و کودکان هستند جان می‌بازند. وګړي یو دوه پاتې شوي، نور ټول څه زخمیان څه شهیدان څه چې مونږ راتلو ته وخته پورې د خاورو لاندې وو او 10 بجې ټیم و چې کله بیا د کام والا خلک راغلل چې خلک وژغوري او دوباره چې راغلل او بیا بېرحمه بمبار وکړ. در حمله سوم این رژیم ولایت کنر ولسوالی منوره قریب رولو هدف قرار می‌گیرد. این حمله که بر یک خانه فرد ملکی صورت گرفته تلفات جانی در پی نداشته، اما خانه‌های مسکونی به شدت ویران شده و خسارات مالی وارد شده است. خو د پاکستان دغه اجیر د پنجاب هم دغه بیرحمه پوج ارزي په ملګي وګړو حمله کوي، عام خلک په شهادت رسوي، ماشومان طلب کوي، زنانه بیرحمه وژني و شهیدان کوي. باورها بر این است که رژیم نظامی پاکستان با انجام حمله ها بر خاک افغانستان و هدف قرار دادن فردهای ملکی تلاش می کند ناکامی های امنیتی و سیاسی خود را پنهان کند. این در حالی است که تحریک طالبان پاکستان به عنوان یک گروه مخالف حکومت اسلام آباد در داخل خاک پاکستان فعالیت دارد و حتی پایگاه‌های نظامی این کشور را هدف قرار می دهد. پرسش اساسی این است که چرا پاکستان به جای مهار تهدیدهای داخلی خود غیر نظامیان افغانستان را آماج قرار می دهد. بر اساس گفته‌های مقام‌های امارت اسلامی این رویکرد نشان دهنده ناتوانی پاکستان در حل بحران‌های داخلی و تلاش برای انتقال مسئولیت ناکامی‌هایش به کشورهای. رژیم نظامی پاکستان ناوقت شب گذشته یک بار دیگر خاک افغانستان را آماج حملات هوایی قرار داد و پکتیکا، کنر و پکتیا را آماج حملات هوایی قرار داد. اینا مردم محل هستند و مردمانی هستند که تمامشان ملکی هستند، زنان، کودکان و افراد کهنسال هم حضور دارند. زمانی که حمله نخست صورت میگیره مردم محل جمع میشن تا به مردمی که مجروح شدن و زیرآوار گیر کردن کمک بکنن. رژیم نظامی پاکستان بار دیگر این افراد را آماج حمله قرار میده و بیشتر این افرادی که به خاطر کمک آمدن و افراد محل هستند اینا را هم آماج حمله قرار میده. بلال آریان،
تلویزیون یک کابل.